خاموش دیران وجنی یو چغاشت پکارا بیدار کران رمضان کے دا احتجاج دے دا یو پیز بکولوشیا نن با انشاءاللہ دیر اہم ہدایات منصر سید کمال شاہ باجا سے شیئر کیا محمد زادہ شہید یو شہید نوے دا شهیدان د دې حکومت له طرفنا خلکو مختلفو هغه خلکو چې څوک بختیان دي چې څوک تپوس نشي کولی نو دغه اواز نن د محمد زاده په شکل کې الله تعالی شهید د الله تعالی فتح مغفرت نصیب کړي او خدای بخښي اوچتول پکار دی او زمانو که په دې جهاد کې موږ نن راپاتې شوي دو د پاچا صاحب او دغه ملګرو مې امداد ونه کړ نو نن محمد زاده شهید نه کړ ستا ربه زما په ستاسو بچې دي بیا به دغه څه نه چې یو سبب نه محمد زاده شهید دغه د قتل موږ भरपूर मजम्मत کوو او موږ دا وایو په فوري طور د محمد زاده شهید قاتلان گرفتار نشو نو به انشاءالله د دین پس کا خیری په ټول ملک کې به خورېږو د ملک په هره صوبه کې به احتجاج کوو په اسلام آباد کې به احتجاج کوو او حکومت ته به راښایو دا منظرګي د سوري لاندې دا منظرګي د چترۍ لاندې په دې وطن کې د بدامنۍ خلاف دلته د منشیاتو خلاف د تورو تیارو خلاف دلته د ناقانونیت خلاف د هر ظلم خلاف ولاړ یو او چونکې الیکشن کمپین شروع دی زمانو زه ډېر زیات په دې وخت کې مصروف یم خو زما په خپل ځان زه د سیاسي کارکون په حیث د سماجي کارکون په حیث او د یوې خاورې د یو خواخوږي په حیث دا زما عقیده ده دا زما د ژوند ټوله تجربو نچوړ ده چې د دې وطن عدالتونه د دې وطن تانې د دې وطن کچرې د دې وطن ټولې ادارې دا د دې وطن تیارو ختمېدو کې پیل شوي دي خبره کوم چې دا اعلی وزیر اعلی چې کوم دی دا راغلی وزیر اعلی دی ته خو هېڅ مو نه کړه نه د هغې ځای ته رالو نه یې د هغه تپوس وکړو پکار دا دی چې دې کې خو ټوله مافیا ده پکې که نه ټوله مافیا په دې کې ده ټول ملو دي یو دوه کسان یې نیولي بس هغې راوستې بی د شهید کمال شاه باچا او د خلکو د پیوکه کېدو دپاره چې بس بی دا کسان دي دا دې کسان نو په صحیح باندې ویشتلې باچا صاحب سره شانه بشانه ولاړ انشاءالله او زه د دې فورم نه خپل صوبایي وزیر اعلی محمود خان ته اپیل کوم چې محمود خان دا خو ستا د علاقې سړی او تا چې دی اوسه پورې په دې باندې عملي نه کړو نو ته فوري طور په دې باندې ایکشن والا او دا د ملزمان د محمد زاده شهید صاحب چې کوم قاتلان دي هغه د فوري طور څه شهید کړی شو د چا توره نه وه کړې د چا بدنامه نه وه کړې د چا ډاکې نه وه کړې د چا چوکې نه وه کړې د چا عزت ته یې لاس نه وچولی محمد زاده دا وه چې د منشیاتو خلاف وو د سود خلاف وو د انډرپلان خلاف وو او د پتهخورو خلاف وو او هغه خلک چې په پیسو مړي کولو پرتي قاتلانو خلاف وو د هغه ګناه کو دا وه نو چې کوم ګناه محمد زاده کړې ده دا به موږ کوو دا کومه غونډه چې ولاړه ده دا د محمد زاده په حق کې ولاړه ده او دوی ته صرف د یوې خبرې پوښتنه کوي چې انصاف ورکړه که چېرته ته انصاف نه ورکړې نو انشاءالله به داسې ستا ورونه باندې یادوو او ته به د خپل عین او د خپل تصویر دوی په خندا سره که د ملکان انتظامیې دا خیال وي چې موږ محمد زاده قتل کړو نو زه ورته د دې شی ته ویم چې انتظامیې په هر کور کې محمد زاده پیدا شوی
او څومره خلک په تاسو وژنې څومره خلک په تاسو قتل کوي زمونږ دا منجرګي هر ممبر د دې قتل لپاره تیار دی وکړئ چې څوک د ظلم کولی شي وکړئ خو چې سبا یې زور لرلی شي اوس تاسو دلته کې د مختلفو مشرانو خبرې وکړې دلته الیکشن هم دی زه دا یو ورځ لرم چې زما د مردان مشرانو په دې الیکشنو باندې هم کار نه کېږي وبه ګټئ وبه بایلئ خو چې دا کمه ناره د سید کمال شاه صاحب هم ډېره خوښه ده یو قدم یو اواز یو قدم یو اواز آخری احتجاج هغه لړۍ ده آخري کړۍ ده موږ د صوبایي اسمبلۍ مخې ته ولاړو په ټولو صوبه کې موږ ورجېدو او دې نه بعد به موږ چونکې پورني سلیکشن دی بیا به موږ هلته په هغه ځای کې په شاهپور کې میټینګ کوو او په هغې کې به موږ سپوټې فیصلې کوو او یو فیصله پکې دا ده چې موږ به په دې صوبه کې هم زموږ غږ اواز چا ودرېدو دی وایي محمود خان دا بدقسمتي د پښتون قوم دا د پښتنو بدقسمته قوم چې محمود هم پکې ودرېدلی دا خو د خور د ورور دی دی خو نه هګۍ چې یو د پام وایي دا د هغه نه زیاته مې مه کوئ خو چې اسلام آباد ته لاړ شو هلته موږ د سپریم کورټ آف پاکستان د پارلمنټ هاوس پکې چې شنو مخې ته کېږو نو زموږ یقین دی چې انصاف به ملاوېږي ما او زما ملګرو کفن په سر تړلی دي جهاد او جهاد زما او زما د ملګرو د ژوند مقصد دا دی چې موږ یو عظیم کار لپاره قرباني ورکړو او که چېرې بیا نه کېږي نو دا شهادت دا یو ډېر د خوشقسمته انسان په نصیب رسي بیا دې ته موږ وایو چې ستاسو مرګ به د سپي مرګي او زما او زما د ملګرو مرګ به انشاءالله د شهیدانو مرګي زه دا انفارمران چې دي راسونه چې دي اسمت ته راغلي انفارمران دې ټولو ته دا وایم هېڅ ډول نشته د انفارمیشن موږ چې په کومه ورځ ځو او په کومه ورځ باندې موږ بیا دلته کومې سکوټې فیصلې کوو موږ به مخکې تاسو ته ټلیفون کوو موږ به تاسو ته وایو چې درغلو او بیا په دغه ځای کې رفیعګاني بیا به چې کوم دی دا ټولې دنیا وویني خو ما خبره زه بیا ګردان کوم تاسو ته وکړه چې بیا دا الزامونه لګي وي خلکو په چارسده کې تاڼې روانې کړې خلکو په سیالکوټ کې دا کار وکړو په بل ځای کې دا ولې د هغې لیډر نو مشر نو دا منجرګي مشران شته کله چې مشر لیډر نشي بغیر د مشر نشي نو په هغې کې بیا دا کار کېږي خو بیا چې کله مونږ کوو دا کار نو بیا زه او زما ملګري به مونږ دا کار ورکوو کفن به په سر تړو او د ساکوټ د دې غلو کورونه به شروع کوو او د صوبې ګوټ ګوټ ته به ځو